سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو افسوسناک واقعه تاسو سره شریکوم چې په صوابۍ برمولي کې مخې ته راغلې ده چې د چنګیز خان ریکارډ دغه سړي مات کړی دی. ویل کېږي په صوابۍ کې د برمولي په سیمه باندې یو سړي خپله ښځه چې نازمین بیبي نومې دی د کورني مسایلو په وجه باندې خپل خر سره او خپل تره سره په شریک یو ځای شوی دی او په دغه ښځه باندې دومره ناروا تشدد کړی دی، ظلم یې پرې کړی دی چې اول یې ورته د بجلۍ کرنټونه ورکړي دي او په دردناک مرګ باندې وجلې ده. داسې ویل کېږي چې د دغه ښځې 7 میاشتنی ماشوم هم په خېټه و چې کله دا مړه شوله او هسپتال ته ورسول شوله نو ډاکټرانو ډېر زیات کوشش کولو چې دغه ماشوم بچ کړي، خو هغوی په دې کې کامیاب نه شول چې دغه ماشوم بچ کړي، ځکه چې مور یې مړه شوې وه او ماشوم ته هغه شانتې خوراک یا هغه نشونما نه ور رسېدله، نو په دې وجه باندې ماشوم هم وفات شوی دی. د دې ښځې د خاوند نوم سلمان دی او په دغه قتل کې ورسره سخر هم ملوث دی او داسې هم ویل کېږي چې تره یې ورسره هم په دې قتل کې ملوث دی. د علاقې خلکو د الله حکامو نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې دغه درندګان ونیسي او سخته سزا دې ورته ورکړي. درنو دوستانو، دردونکې واقعه ده. دا واقعه په صوابۍ کې مخې ته راغلې ده چې ظالم خاوند د خپل تره او پلار سره یو ځای شوی دی او په وړو خبرو باندې خپله ښځه په ډېر بېدردۍ سره وجلې ده. ورسره یې خپل وړوکی زوی چې هغه لا پیدا کېدونکی و هغه یې ورسره هم وجلې دی. ډېره دردونکې واقعه ده. په انسانانو باندې څه شوي دي چې داسې ظلمونو ته، داسې ګناهونو ته او داسې زړونه سخت شوي دي، داسې کارونو ته ملا تړلې ده چې بالکل د انسانیت نوم ترې نه هیر شوی دی. حیوانات به هم داسې کارونه ونه کړي لکه کوم کارونه چې انسانان کوي. الله تعالی دې موږ تاسو په خپل پناه کې او په خپل امان کې وساتي او داسې خلکو ته د سختې سزا غوښتنه کوو چې داسې سخته سزا ورکړل شي چې نور خلک ترې هم عبرت واخلي.